امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دومره عظیم مقام رب ذوالجلال ورکړی دا، هغه نور ډیر نښانې علماء کرامو شیوخ عظامو بیان کړي، خو یو عظیمه نښه هغه تقوا ده. رب ذوالجلال هغه تقوا ورکړې وه چې د هغې تقوا ته منونکي او نه منونکي ټول لاس په نامه دي منونکي دي. رب ذوالجلال هغه تقوا ورکړې وه. که د ده والد ګرامي و واقعه یې دلته ذکر سوه، خپله سوچ وکئ چې انسان کې دومره تقوا وي، والد ګرامي په یو نهر تیریږي او یو مڼه کې راځي، یو سیب کې راځي، دا یې رخلي سوچ یې نه وي خوري، وروسته ورته سوچ کېږي دا خو به د چا وه، اگر چې مسله دا ده دا جایز ده خوړلی، خو دومره احتیاط او دومره تقوا ورکې وه چې دا خو مې حرام خېټې ته ولاړه. نو د هغې تلاش کوي، یو باغوان ته ورځي د دې مالک ته او د هغې نه پوښتنه کوي چې ما خو تاسې د باغ یوه مڼه وخوړله، معافي که راته یا پیسې رانه واخله. هغه ورته وایي نه درته معاف کوم، خو په یو شرط، شرط دا ده چې د ما یوه لور ده، په سترګو ړنده ده، په غوږونو کڼه ده، په لاسو شله ده او په پښو ګوډه ده، د دې سره به واده کوې. د داسې زنانه سره څوک واده ته تیار دي؟ دا خو ځان ته یو مشکل او یو بوج پیدا کول دي. خو چونکې هلته د حلال او د حرامو مسله وه، د قیامت د ورځې مسله وه، والد ګرامي دې ته تیارېږي چې او راته ویې به ښه دا کارم کوم. کله چې نکاح کېږي او د رخصتي ورځې کور ته ورته راځي چې ګوري هغه یو حسینه جمیله جنکۍ ده، نو دی دستي سترګې پټوي، دی وایي که بل څوک راغله، هغه ورته وایي زه یې تابعبي یم، زه په سترګو ړنده ځکه یم نامحرومو ته مې نه دي کتلي، په غوږونو کڼه ځکه یم د نامحرومو سره مې اورېدل نه دي کړي، په خوله ګونګۍ ځکه یم حرام مې نه دي خوړلي، په لاسو شله ځکه یم نامحرمه نه ما ته لاس راوړی نه ما لاس وروړی، په پښو ګوډه ځکه یم حرام ژي ته نه یم تللی. دې نکاح نه بیا امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمت الله علیه دنیا ته راځي. د پلار یې دا تقوا وه، نو د زوی تقوا به بیا څه وه؟